بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. په دې ویډیو کې زه تاسو ته یو څو خوبونو تعبیر کوم. اول خوب یو مریض کتلی ده، یو څوک راځي زموږ کور ته د شپې زما د علاج لپاره مرسته ماته راوړي. دویم خوب ده خپل ملګري په خوب کې ګورم ټوله شپه ورسره مصروف وم، ویده شوم بیا مې خوب کې ولیده او هغه زموږ کور ته راغلي وي، وایي عملیات کوي، زموږ د یو مریض عملیات کوي ډاکټر دغه. دریم خوب ده وایي زما ښځه زما تره زامنو سره وایي پرته یي لوڅه او هغوی هم لوڅي او زه هم کوټه کې یم. څلورم خوب ده وایي زه اوس عمرې نه راغلی یم او زموږ کورنۍ دوه کسان وایي خوب کې کتلی یم چې زه بېرته ملته یم او دوی هم هلته دي. بل خوب ده موټر کې لاره کې روان یم، وایي زیات اوبه وي، بیا یو دیوال وي، بیا خواته نور هم اوبه وي، چپ طرف ته ښي طرف ته مخې طرف ته مې دا ټول بند شي، بیا وایي وایم چې کوم خوا به ځم. بل خوب ده وایي توره غوا وایي چپه شوې وي، حلاله شوې وي، وایي موږ خېټې کې لاس ننوباسو، پسه غوندې حیوانات ترې وباسو. او بل خوب ده وایي ملګرو سره روان یم، لاره کې دیوال وي، اخوانه کعبه وي، وایي زه بیا پکې جمعې ته لاړ شم. بل خوب ده مکمل ږیره مې تویې شوي، داسې ورځې مخکې مې خوب لیده چې ږیره مې مکمل تویې شوي او بیا وایي بېګا مې بیا خوب ولیده چې په جمعه کې ولاړم مانځه کې او ږیره خره یم. نو دا خوبونه تعبیروو، اخره پورې مو سره پاتې شئ. که تاسو چینل کې نوي یاست چینل سبسکرایب کړئ، ویډیوګانې لایک کړئ او شیر کړئ. کله خوب هم کتل نو واتساپ نمبر زما شته دی چینل کې، هغه واتساپ نمبر باندې خپل خوب ماته لیږلی شئ او لیکلو سره څه ولیکئ ښه ده، پوره ولیکئ او وخت د خوب اول او آخر د خوب دا واضح کړئ. او که لیکل نه شئ کولی نو بیا وخت سره ماته خوب لیږلی شئ انشاءالله. بیا انتظار وکړئ، صبر وکړئ، ځان مه وهئ، بیا خوب تعبیر کېږي. نو شروع کړو. اول خوب وایي خوب کې څوک مرستې لپاره راغلی وایي زموږ کور ته او د شپې راغلي وي او غواړي چې موږ سره کومک وکړي، زما د علاج او د دوایي پیسې ماته راکړي، زه مریض وم وایي. نو دا خوب خو په ظاهره کې سوچونه ښکاري، ځکه یو مریض انسان ډېر سوچونه کوي او تمه لري چې یو خوا نه یو علاج وشي، اقتصادي مشکلات کې وي نو تمه کوي چې یو چا نه یو طریقه باندې د علاج وشي. نو که داسې وي چې دا وخت د خوب صحیح نه وي نو بیا دا سوچونه دي ستا او دا خوبونه تعبیر کېږي نه. او که نه دا وخت د خوب صحیح وي او تا داسې خوبونه دومره نه ګورې او دا خوب دې کتلی ده نو بیا په دې باندې تعبیر کېږي چې ستا شفا د الله تعالی په لاس کې ده. تا خپل علاج کړی ده یو ځای پورې، اسباب او ډاکټر او دوا دا دې ډېر استعمال کړي، خو چې تا ته شفا تر اوسه حاصل شوی نه ده نو دا د الله تعالی په چیک کې شفا کېږي، هغه شفا تا ته حاصلېږي. نو ښه دا ده چې ته د شپې دا خپل دا ټول عذر او دا نیاز دی او دا دعاګانې دي او دا ارمانونه دي او دا هر څه ته غواړې دا الله نه وغواړې. دا اوس ښه وخت ده په دې رمضان کې، سحري خوا ته که ته روژې نیسې خو هغه دا هره ورځ جګېږي، او که روژې نه نیسې مریض وي نو بیا جګېږه د شپې سحري نه مخکې یو ساعت دغه وخت کې دعاګانې وکړه او ښه د زړه نه الله ته دربار کې ځان مخکې کړه، وژاړه، دعا وکړه، شفا وغواړه او مال وغواړه، دنیا وغواړه، خیر وغواړه، هر شی خیر. که ژوند دې درته خیر وي الله تعالی ښه ژوند درته نصیب کړي، ښه مال درته نصیب کړي، شفا او الله تعالی نه عافیت وغواړه نو کېدای شي الله تعالی شفا انشاءالله تا ته نصیب کړې وي نو هغه تا ته لاسته راځي. نو په دعا سره په عبادت سره الله ته په رجوع سره انشاءالله الله مهربان دی په کم مسایلو باندې تا ته شفا حاصل شي. والله تعالی اعلم. دې باره کې زما یو ویډیو هم شته چینل کې د مریض لپاره د شفا خوبونه، کم خوبونه دي چې یو مریض وګوري هغه په شفا باندې تعبیر کېږي، او یو مریض که څه وخت یو خوب وګوري چې هغه بیا خطرناک وي، څه وخت ښه تعبیر لري، څه وخت په شفا باندې تعبیر کېږي. نو د دې په باره کې زما جدا ویډیو ده، هغه ویډیو بیا په چینل کې ولټوه، یوټیوب چینل کې مې دا وګوره نو هغه کې مې انشاءالله معلومات شته دې باره کې ښه مکمل. والله تعالی اعلم. بل خوب ده وایي خپل ملګري خوب کې ګورم چې ټوله شپه ورسره مصروف یم، وایي هغه ډاکټر ده زموږ کور ته راغلي وي او د یو مریض د عملیات لپاره بیا دلته تره زوی مې وایي ما سره هغه نمبر دې واخلي، بیا ویښ شوم بېرته دوباره ویده شوم، بیا ګورم چې همدغسې د مریض پوښتنې ته دی راغلی، هغه عملیات هر څه کړي په اول خوب کې، په دویم خوب کې د مریض پوښتنې ته راغلي وي او بیا وایي ناستو سره د شپې 1 بجې نیمایي او دی په دې نیمه شپه کې وایي چې زه بل چېرته ځم او بیا زه تره زوی باندې ډېر غوسه یم چې ولې تا نمبر دې اخیست، نمبر دې ترې وغوښته، وایي دی زموږ له کوره وځي او بل ځای ته ځي. دا یادونه دي، دا ستا خپل ملګري چې کېدای شي اوس دا ملګری دا ډاکټر تاسو سره نږدې نه ده نو د ده یادونه دي، کېدای شي د ده یاد کوئ، تاسو سوچونه کوئ د دې. او که داسې نور مسایل وي، دعوتي مسایل وي، تاسو خپل منځ کې سره روابط هم نو په دې باندې تعبیر کېږي چې دا کوم ملګری یم چې دا تاسو کور ته راغلي او چې څوک یې عملیات کړي دي نو د دې هغه ښه ژبه ښه دعوت ښیي، هغه ستاسو د کورنۍ کوم کس باندې، ورور باندې، یا بل چا باندې ډېر ښه لګېدلی ده او ډېر ښه خبرې کوي او ډېر ښه دعوت کوي او هغه په وجه باندې د اصلاح راغلی، دغه د دعوت په وجه باندې، دغه د اخلاقو په وجه باندې په دغه باندې تعبیر کېږي. کوم تعبیر باندې درته وکړه که داسې وي
خو بس دا تعبیر لري او که نه نو بیا دا سوچونه دي یادونه دي بیا خاص تعبیر نه لري والله تعالی اعلم. زما ښځه وایي زما تره زامنو سره لوڅه پرته وي او هغوی هم وایي په کوټه کې چې وي یا تره زامن وي هغوی هم لوڅ وي او زه هم دوی سره وایي کوټه کې یم. نو دا خوب دا په شکونو باندې تعبیر کېږي چې ته په خپل کورنۍ په خپل ښځه باندې شکونه کوي او په رازونو ښکاره کولو باندې هم تعبیر کېږي چې رازونو ته ښکاره کوي. ستا رازونه ښځې نه مراد رازونه دي، د لوڅوالي نه مراد ستا رازونه ښکاره کېدل او دا تره زامن دی چې هغوی هم رازونه هغوی هم لوڅ دي، نو معنا دا چې د هغوی رازونه ښکاره شوي دي. ته هم اوس د هغوی په مجلسونو کې یا د هغوی سره د همچشمي هوښیاري په وجه باندې د خپل مال او د خپل ګټې او د خپل تاوان او د خپل ژوند کیسې هر چېرته کوي، دوی په مجلس کې کوي یا داسې کسانو په مجلس کې کوي چې هغوی تا سره همچشمي لري. نو دغه درته ښه نه ده، نو په دې باندې ته ښه نه ښکارې. نو کوشش وکړه چې خپل رازونه وساتې، خپل د کار رازونه، د مال رازونه، د ژوند دا رازونه هر چا سره مه شریک کوه، په دې کې کیدای شي انسان ته مشکلات پیدا شي. او بل تعبیر دا هم ده که کورنۍ کې پرده نه وي نو کوشش وکړه چې کورنۍ کې پرده رواج کړي، نو چې دې سره بیا د انسان ته شکونه نه پیدا کېږي. او که ستاسو کورنۍ کې ګډ ژوند وي او هلته پرده نه وي نو ښه خبره دا ده چې تاسو د اصلاح په نیت باندې، د دعوت په نیت باندې، د خیر په نیت باندې هلته پرده رواج کوي. چې دا پرده رواج شي نو په یو کورنۍ کې بیا دومره هلته اشتباه او شکونه انسان ته نه پیدا کېږي. نو په هر صورت دا خوب دی تا ته یو خبرداری ده چې رازونه دې افشا کوه مه. هر چا سره په مجلس کې رازونه دې مه افشا کوه او خپل د کوټه کې ته وایې چې ته یو ښځه دی او د تره زامن دي. معنا دا چې تا خپل د څوک ستا سره همچشمي لري یا تره زامن دي وي یا تربوران دي وي یا نور عام خلک وي او هغوی هېڅوک هم د چا خیر نه غواړي، نو ته هغوی ته دومره تا وخت ورکړی، دومره دې نږدې کړی، دومره په اعتماد کوې چې خپل کوټې کې دي خپل کوټې ته دې راوستي دي. نو دا ښه کار نه ده. خپل رازونه هېڅ چا ته مه وایه، د خپل د ژوند د کارو د روزګارو سفرو پاتې کېدلو تلل د دې هېڅ مه وایه، په دې کې تا ته کېدای شي مشکلات پیدا شي. نو په دغه باندې تعبیر کېږي والله تعالی اعلم. بل خوب دا وایي زه اوس عمرې نه راغلی یم وایي تازه او زموږ د کورنۍ دوه غړي وایي په خوب کې کتلی یم چې زه بېرته مکې ته تللی یم او هلته هغوی هم وي، ښځه مې هم وي او نوی پیدا شوی زوی مې په روژه کې نوی ماشوم زوی مې پیدا شوی هغه هم هلته وي. وایي بیا وایي هغوی ما نه پوښتنې کوي چې ته بېرته راغلی یې؟ زه ورته وایم څوک بېرته راغلی یم؟ بیا خپل ښځه مې هلته پرته وي، د ماشومې سره تور څادر یې په سر وي. هغوی ورته ښیم چې دغه دوی هم دلته دي. نو وایي ما تشویش د دې ته چې دا تور څادر زما په ښځه او په دې ماشوم باندې پروت ده، په دې کې به څه تعبیر وي. دا ښه تعبیر لري. تور څادر نه مراد پرده، حجاب او د مکې نه مراد چې دوی په مکه کې دي. نو ستا نیتونه، یعنې تاسو که نیت درلوده چې دا تاسو کوم ورور هلته ګوري یا کوم کورنۍ نور غړي هلته ګوري، ښځه دې ګوري، ماشوم دې ګوري، نو معنا دا چې ستاسو دا نیت و، د دوی هم نیت و، ستا هم نیت و چې دا ټول تاسو تللي وایي. په همدې نیت باندې الله تعالی دوی ته اجر لیکلی ده او تا ته څه بیا نیت لري د تګ، نو تا ته الله تعالی باندې نیت باندې نور اجر درته لیکلی ده د دې عمرې او د حج. او کېدای شي الله تعالی بیا درته دا په نصیب کړي او الله تعالی دې موږ ټولو ته نصیب کړي. الله تعالی دې د هر مسلمانانو ته بیا بوځي. نو خوب دې ښه خوب ده، دا درته ښه کړي. او دا تور څادر په حجاب باندې، په پرده باندې، ځکه دا تور څادر دا په حجاب کې استعمالېږي، نو دا هم ښه تعبیر لري والله تعالی اعلم. بل خوب دا وایي موټر کې لاره کې روان وي او مخې ته بیا توبر یو دم را پیدا شي او بیا وایي دیوال وي او بیا څه وایي په چپ طرف ته ګورو دې خوا ته ډېرې زیاتې اوبه ولاړې اوبه او بیا راست طرف ته ګورو دې خوا هم ولاړې اوبه زیاتې وي او مکمل لاره بند شي بغیر د شاتګ نه نور خوا نه شو تللی. نو دا ولاړ اوبه څه ده په خود کې دا ښه تعبیر نه لري. روان اوبه ښه تعبیر لري، په روان کاروبار، په روان ژوند، په خیر رسېدلو باندې تعبیر کېږي خلکو ته. او چې کله ته اوبه وګورې په خوب کې چې هغه ولاړ وي لکه څنګه په ویښه کې ولاړ اوبه ښه نه وي، ګنده کېږي، خرابېږي، دغسې په خوب کې هم چې ته ولاړ اوبه ګورې د دې معنا دا ده چې یو خیر کار هغه دې بند کړی دی، یو خیر کار تا باندې بند شوی ده، یو خیر کارونه اوس هغه ته تا باید مخکې دا کړی دی وایي او هغه کارونه دې تا روان کړی وایي، هغه کارونه ټول تا نه پاتې دي، خیر کارونه دي یا درس تدریس ورکول دي یا نور څه خیر رسېدل دي خلکو ته، هغه خیر کار هغه مخکې روان و، خلک هم په هغه کې بخیل شوي دي نه کېږي، ته هم هماغسې خلکو غوندې څه شوې هغه خیر کارونه ټول ودرېدلي دي. که غواړې څه ته مشکلاتو نه بچ سي، مخکې کېدل په ژوند کې او مخکې تګ او پرمختګ دې په نصیب شي، نو کوشش وکړه چې دغه د خیر کارونه دې روان کړي. که هغه هر شی وي، د کورنۍ دې وي چې مخکې دوام یې درلوده، مخکې روان و، اوس هغه کارونه کوشش وکړه چې بېرته که درېدلي وي نو هغه شروع کړه انشاءالله هغه کې دې خیر ده. دا د موټر کې څه ناست نو دا د سفر وسیله ده
په دې باندې انتقال انسان کېدی شي، سفر کېدلی شي. نو معنا ده که ته د سفر اراده لرې او هغه د سفر دې که نه کېږي، نو کېدای شي وجه دا وي چې خیر کارونه هغه بند شوي دي. نو څه خیر کارونه روان کړي، کېدای شي د سفر ضرورت هم تا ته پیدا نه شي او همدلته ستا مشکلات حل شي. والله تعالی اعلم. بل وایي توره غوا چپه شوې وي، حلاله شوې وي تیار، وایي موږ ورځو او خېټه کې وایي زه لاس نه باسمه او په څه په رقم باندې حیوان وباسم، بیا یو بله ښایسته حیوان وباسمه. نو دا ډېر ښه خوب ده، الله دې درته ښه کړي. نو د چا حلاله کړې وي، نو معنا دا چې یو غوا تیار هغه تا ته حلاله شوی دی، نو معنا ده یو کاروبار، یو دکان وي یا یو کاروبار وي چې هر شي اراده ته لري، هغه کې تیار کار د هغه تیار یعنې روان دی، یو روان کار چې په هغه کې ته انشاءالله تا ته هغه کار پاتې کېږي چې په ظاهره کې هغه د بوج وي، تکلیف انسان باندې، لکه یو بسته حیوان هغه یو چاته خوشي کول چې هغه د دې هر څه سر ته ورسېږي، دا خو سخت کار ده. او داسې بیا ته خېټه کې لاس ننباسي او د خېټې نه حیوان غوندې پسه غوندې حیوان وباسي، نو دا په دې باندې تعبیر کېږي. څوک کېدای شي دا نیمایي کار یې پرېښی وي یا یو بل کار د نیمایي کار شوی ده، که هغه کار ته ته لاس واچوې هغه کې انشاءالله تا ته خیر ده. یو ناتمامه معامله باندې هم تعبیر کېږي، د حلالول د حیوان کله کله په یو معامله سرته رسولو باندې هم تعبیر کېږي. کله ته خوب ګورې حیوان دې حلال کړه او هر څه غوښه دې تقسیم کړو، معنا داسې یو معامله، یو د خیر معامله، د خیښي معامله دا سرته رسېږي. او کله دې ولیده چې دا هسې په نیمایي کې پاتې وي، نو معنا داسې یو بل ځای کې چې تا هلته د خیښې اراده لري، نو کېدای شي هغه لږ نیمې شوي یو بل چا غوښتي وي یا برابر وي، نو هغه کې انشاءالله کېدای شي هغه کې تا ته خیر وي. د وخت استفاده کول دي دغه باندې تعبیر کېږي. والله تعالی اعلم. بل خوب دا وایي ملګرو سره روان یم، لاره کې دیوال وي، وایي هغه خوا څه وګورم وایي کعبه وي، هلته وایي جمع ولاړ وي، بیا وایي لاړ شم جمعې ته، او د مخکې صفونو والا خلک څه کله هغوی لمونځ وکړي، هغوی سلام وګرځوي، ما لمونځ پاتې یو رکعت دوه رکعته زه جګېږم لمونځ ته، هغوی څه راتېرېږي په ما باندې، وایي ما داسې لږ ګوشه مې یو طرف ته مې کړي څو قدمه، هغوی تېرېږي، بیا بېرته وایي زه خپل ځای ته راځم په ما لمونځ کې. نو دا هم ډېر ښه خوب ده، الله یې درته ښه کړي. د کعبې په باره کې دا تعبیر شته، مکه کعبه په چینل کې هغه ویډیو وګوره، هغه کې پوره معلومات ده چې دا کعبې کې لمونځ کول تعبیر لري، دعا کول، ټول په ایمان باندې، په خیر باندې او په نیکو اعمالو کولو باندې او په حج کولو باندې، عمره کولو باندې دې باندې تعبیر کېږي. او تاسو بیا په ډېر اساني سره دا دې کتلی، په مور پلار باندې هم تعبیر کېږي، د مور پلار خدمت باندې هم تعبیرېدلی شي. او داسې بیا دا مخکیني خلک راوځي، نو په دې باندې تعبیر کېږي چې په یو کار کې که ته هغه کې لږ تاخیر کوې، نو هغه بیا هغومره خوند یې نه وي، لکه یو څوک چې لمونځ په آخر کې راځي درېږي، نو هغه بیا دومره حضور یې هم نه شي برابرېدی او دومره خوند هم پکې نه وي. نو که یو کار وي، لکه افغانستان خلک اکثر هغوی حج چې ده حج عمره هغوی د آخر عمر په آخر کې کوي، او دا غلط کار ده. باید د عمر په آخر کې د عبادت اساسي عبادت هغه پرې نه ښودلی شي، ځکه هلته سړی ضعیف وي، هغه مراسم سرته نه شي رسولی. نو ښه دا ده چې په هغه خپل وخت باندې وشي، د حج وي یا عمره وي یا نور د خیر کار وي، نو دغه ته اشاره ده چې داسې یو فرض لمونځ هلته کول، یو فرض ادا کول، خپل مسؤلیت ادا کول، چا باندې حج فرض وي هغه ادا کول، یا چې دومره اسانه وي، دومره برابر وي یو چا ته د حج کول یا عمره کول، نو هغه دې خو باید استفاده وکړي، وختي دې ځان ورسوي. په دغه باندې تعبیر کېږي چې که په دغه رابطه باندې څه غفلت وي، څه کمي وي، نو هغه پوره کوي چې دا خیر نه محروم پاتې نه شي. والله تعالی اعلم. بل خوب د وایي لس ورځې مخکې مې خوب کې ږیره وایي تویه شوې وي او د ځینې ږیره مې یوه شپه مې بیا وایي خوب لیده چې په جمعو کې ولاړ یو، په لمانځه کې ږیره خره یمه، وایي دا پله پاکي مې په ګوتو کې ننیستلي دي او ږیره خپل ږیره خره یمه او دا ویښته ټول تویېږي لاندې، او دوه نفر نور هم یا خواته هغوی هم ږیره خپل خري وایي. بیا وایي چې کله ملا سلام وګرځوي دا لمونځ خلاص شي، هغه ملا وایي موږ طرف ته راشي او بیا وایي چې دا ویښتان د چا دي، هلته ویښتان توی شوي زموږ، هلته نسوار هم توی شوي، وایي ما باندې غوسه کوي، وار کوي، خو زه ونه لګېدم. نو د دې تعبیر دا شته په زما په چینل کې، همدلته ویډیو بله شته، په دا خوب کې ږیرې کل کول دا څه تعبیر لري. د دې تعبیر په دې باندې کېږي چې ابرو د انسان ابرو ځي، انسان ته کېدای شي څه بې خجالتي پیدا شي او د انسان یو څه مشکلات ورته پیدا شي او انسان هغه تصمیمونه باندې تعبیر کېږي چې یو څه ته تصمیم ته نیسي د انتقام په جذبه باندې، چې انتقام اخلي چا نه، یا غواړي چې چا ته ځان ښه هغه وښیي، ورته بره وښیي. نو په دغه کې لږ افراط کول
او په دې کې تیزی کول، سختي کول، ځکه وروسته انسان پکې کم راځي، نو په دغه مسایلو باندې تعبیرېدلی شي. نو دا جومات کې بیا دا کار دا بې حرمتي ده. یعنې جومات کې یو کار یو ښه کار کې هغه د ابرو د انسان تویېدل یا یو ښه کار هغه خرابول، یو ښه ځای کې یو ښه کار کې یو ښه کورنۍ کې یو غلط کار وشي او هغه د ټول په مخ کې وشي او په ډېره د طریقې سره وشي چې پکې انسان ته ډېر زیات ضرر رسېږي. هغه ټول د انتقام د وجې نه، جذبې د وجې نه وي او د غفلت د وجې نه وي یا د تیزي د وجې نه وي. دغه شیانو نه ځان وساته. نو هغه ویډیو بیا وګوره، هلته انشاءالله ستا قناعت راځي. که څه سوال دی، وضاحت دی غوښته، بیا ماته ووایه. الله دې وکړي چې تاسو د خپل خوبونو تعبیر واورئ، مطمئن شئ. کله مطمئن شو بیا ماته یو کمنټ وکړئ او په دې ویډیو لاندې ماته اطمینان راکړئ چې تاسو د خپل خوب تعبیر نه مطمئن شوئ که نه. او همداسې پرون ویډیو کابل ویډیو کې ما یو خوب تعبیر کړی و، یو کس د هغه هم رابطه یې وکړه، تعبیر د خوب نه مطمئن شوی و او ښه نتیجه یې ترې اخیستې وه. نو زه ډېر زیات خوشحاله شوم. همداسې یو ورور ده، نو ډېر دعاګانې مې ورته وکړې، ډېر نور وضاحت مې هم ورته ورکړ. نو تاسو هم که چېرته خپل خوب تعبیر هم واورېده، نتیجه هم ترې واخیسته، هغه ما سره شریک کړئ. دې سره زما تجربه هم زیاتېږي، زه خوشحاله کېږم. یو نیم ځای کې کښته او پورته که زما نه کم لږ زیاتی شوي، نو هغه هم درته اصلاح کوم. یو مهم شی که پکې پاتې وي، نو دغه کوم ورور چې دا خوب یې ما ته وویلې، وضاحت یې وغوښته او ما ته اطمینان راکړ چې زما د خوب تعبیر 100% صحیح و. هغه کې یو بل زیری مې ورته ورکړ، یو بل تعبیر هم څه هغه ته زما توجه نه و کړی، هغه زیری هم مې پکې ورکړ او هغه ته هم زه متوجه شوم وروسته. نو دغسې خوبونه ډېر زیات زموږ ستاسو په ژوند کې مهم ده. کوشش وکړئ چې خپل خوب ته اهمیت ورکړئ او دا چینل به سبسکرایب کوئ، ویډیوګانې به لایک کوئ، کمنټ به پکې کوئ، ملګرو سره شریک کړئ. په دې کې بخیلي مه کوئ، ویډیوګانې ښه مکمل وګورئ او زما تایید کوئ. تاسو هر ویډیو وګورئ او کمنټ پکې وکړئ، لایک پکې وکړئ، زما تایید کوئ. زه په دې باندې په خپلو پښو درېږم، زه خوشحاله کېږم او دا زما کار روانېږي او تاسو ته انشاءالله زه وخت درکوم چې مکمل همدې ته به زه وخت ورکړم چې روزانه دا خوبونه په خپل وخت باندې تعبیر شي او د هېڅ چا خوب هغه منتظر نه شي. اوس بېګا مې یو کس ډېر زیات وارخطا و، نن اوس یو کس خوب یې ولیکل ډېر زیات وارخطا و. نو زه ورته وخت ولرم، زه ورته ښه فارغ اوسېږم، زه په خپل پښو ودرېږم. نو ستاسو مرستې ته ضرورت لرم او ستاسو اعتماد ته، او انشاءالله چې دا خیر کار ته به دوام ورکوو. دې کې به هم ستاسو یو اجر وي، چاته خیر ورسېږي ستاسو په سبب باندې، ستاسو د یو لایک او شیر په سبب باندې. نو الله تعالی مو عبادتونه په خپل دربار کې قبول او منظور وګرځوه او الله تعالی دې دا رمضان زموږ د مغفرت او زموږ د رحمتونو، موږ باندې د رحمتونو ورېدلو او موږ باندې خیر رسېدلو باعث وګرځوي. نو په الله هم سپارم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.